السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ټول ملګرو ته سلامونه امید لرم چې ښه به ملګرو په دې سیټ چې دا کومه ویډیو تاسو وینئ یقینا دا سره د یو داسې ماشوم ویډیو شیر کومه څنګه چې په عام روزمره زندګۍ کې مونږ د کور کې ماشومان کله جاړي نو زیاتره داسې وي چې جره مور پلار هغې دپاره په موبایل کې کارټونان ساتي یقینا د هر چا په کور کې به چې کله ماشومان وي نو په موبایل کې به ونه پلار چې کوم دی د هغه د دمه کېدو دپاره یا چې هغه جاړي نه کارټونان ساتي نو البته د هغو ذهن ټول د موبایل طرف ته وي راځو د ویډیو طرف ته جره دا داسې یو ماشوم دی دا ډېره مخکینی ویډیو ده چونکې په دې پسې ډېر وخت نه زه ګرځېدم خو الله پاک نن په لاس باندې راکړه نو ما چېرې د خپلو ملګرو سره شیر کړم دا چې کوم دی دا ماشوم تاسو وینئ لاول تاسو دا ویډیو ګورئ چېرې دا ماشوم د قرآن پاک او د موبایل په مقابله کې کم څیز اخلي ملګرو تاسو په دغه ویډیو کتلی یقینا ډېره مخکینۍ ویډیو وه چونکې خو دا دپاره اصلاح دپاره چې په کور کې څومره ماشومان دي نو کوشش کوئ چې یاره هغوی له موبایل زیات ترجیح نه مور کوئ چې یاره هغوی له خبره جاړي تاسو له موبایل ورکوئ نو بیا د هغوی ذهنونه بل طرف ته ځي د دې وخت نه چې کله ماشوم په موبایل باندې عادت شو نو هغه بیا په رانه وخت کې بیا د کنټرول نه باري یعنې بیا ډېر بل څه وي نو ټولو ملګرو ته زموږ خواست دی چې یاره داسې ماشومان چې په کور کې کلم جاړي یا وغیره څه وي نو هغوی له چې کوم دی د موبایل کوشش زیات مه کوئ او که موبایل ونه ورکوئ نو د هغوی دپاره په موبایل کې چې کوم دی نعتونه د قرآن پاک آیاتونه وغیره داسې بیانونه څه ساتئ چې د هغوی په ذهن کې دغه د بیانونو او د قرآن پاک د آیاتونو د اثر وي نو انشاءالله بیا به ماشومان ډېر زبردست وي که ویډیو مو خوښ شي ویډیو سره مخکې شیر کړئ او لایک ورسره ضرور کړئ خپل کمنټس هم راکړئ او د دې ماشوم لپاره ماشاءالله ضرور ووایئ